بسم الله الرحمن الرحیم. بعض اوقات اغیل الله دا یو فضیلت ورکړی دی چې پای کې دعاګانې ښې قبليږي او موږ دعاګانو ته محتاج یو چې زموږ دعاګانې الله قبول کړي. نو بعض اوقات الله د دعاګانو قبلېدو لپاره خاص کړی دی چې یو پای کې د جمعې په ورځ باندې یو خاص وخت دی چې پای کې الله دعا قبلوي. نن دغه متعلق موږ مختصر شانتا وضاحت کوو چې د جمعې په ورځ باندې دا یو ساعت زموږ نه فوت نشي او د جمعې ورځ دا په میاشت کې تقریبا 3 ځل راځي او د دې موقع نه فائدہ غوښتل غواړي. الاول زغه حدیثونه ذکر کوم او بیا سلفو دغه طریقه چې هغه څومره د دې ساعت اهتمام کاوه. زمونږ کې د هر چا سنت ارمان او سنت تمنا او ارزو شته یا دنیوي او اخروی او یو سړی هغه دا کوشش کوي چې زما د ارمان پوره شي او زما د حاجت پوره شي او کله ته پوښتنم کوي چې یاره داسې وظیفه موږ ته وخی وي چې پاغي باندې زمونږه د حاجتونو پوره شي. موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحیح حدیثو کې دا طریقې خودلې دي چې تاسو دعاګانې به څنګه قبليږي. ناول حدیث ذکر کوم امام بخاری حدیث نقل کړی دی. ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم ذکر یوم الجمعه دا تذکرې کوله د ورځې جمعې نو فقال وی فرمایل فيه ساعه پدې کې یو ټیم دی لا يوافقها عبد المسلم چې نه موافق کیږي دای سره یو بنده مسلمان یعنی چې دا ټیم لاندې کی وهو قائم يصلي او حالدار چې دی ولاړ چې مونږ کوي یعنی دعا غواړي يسأل الله تعالی شيئا او سوال کې د الله نه شي مانځ باندې ولاړ دی باندې مانځ په انتظار باندې دی او د الله نه سوال کوي الا اعطاه اياه مگر الله با دق شدت ور کوي واشار بيده يقللها او اشاره وکړه نبی صلی الله علیه وسلم په خپل لاس باندې په دې ګوتو باندې يقللها چې دا ټیم کم ثابت او چې دا کم ټیم دی لوک ټیم دی خدا سے ټیم دی چې بده کې ډایرک الله دعا قبلای چې څه شی مواړي الله ډایرک ور کوي. اوس دا کم یو ټیم دی پرې کې دعا اقوال مشهور دي. یو قول په کدار چې کله خطیب دا په منبر باندې کینی تر د منظر فراغت پوری یو قول په کدار دی. پدې کې دویم قول لاره شغیل اکثر ایمو ترجیح ورکړي دا چې دا ټیم دا لک ټیم دا د مازیګر د مانځنه روسته دی. پدې کې یو روایت هغه مشتری داري رسلف او اثارم پکې دي بلکې څو روایتونه پکې دي. په یو روایت امام ابو داود خپل سنن کې نقل کړی دی شیخ البانی رحمه الله هغه ته صحیح ویل دی. ای کې داري چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي یوم الجمعه 12 یرید ساعتا ورځ جمعې چې کوله دا 12 ساعت دی 12 کینټی دی. لا یوجد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا الا اتاه الله عز وجل نموند لکیږي مسلمان چې د الله نه سوال کې پای کې د سشي مگر الله به ول ور کوي. نو دا کم ټیم دی په دې 1200 ټیمونو کې دا یو ټیم دی. نو الله نبی فرمایي فلتمسوها اخر ساعه بعد العصر تاسو طلب کوي د لاره په اخر ټیم کې پس مازیګر نه د مازیګر د مانځ نه روستا دا یو ټیم دی پای کې طلب کوي. دا پر روایت عبد الله ابن سلام رضی الله عنه کې امر غلی دی چې هغه دا نظر چې دا د مازیګر د مانځ نه روسته شروع کی تر د نور پریوتو پوري. اوس پرې کې رسول په آثار وګوري چې اغیم په دغه مازیګر نه روستا په دې ټیم کې د دعاګانې وختري جو الله والا دعاګانې قبول کړم دي. کدی کې یو اثر د امام طاووس ابن کیسان دی تاریخ واسط کې نقل کړی دی. دا بارک راضی د طاووس ابن کیسان و اذا صلى العصر يوم الجمعه کله به چې موږ د مازیګرو کو پورز جمعې باندې نه استقبل القبلة مخبك قبلته ولم يكلم احدا اچا سبه خبره نه کوله حتا تغرب الشمس تر دې چې نور په ډوبشاغه پورې به دا دعاګانې کولې ځان لا او هر مسلمان له پکار دي چې هغه د اهتمام وکړي دا جمعه کې یو ټیم راځي. نارنګ امام ابن عساکر په خپل تاریخ دمشق کې هغه ذکر کړی دی ای واجب واقع ذکر کړی دا وی اصلت ابن بسطام دا یو سړی دی دته ړونواله رسیدل دا ړون شی وو فجلس اخوانه يدعون له عصر الجمعه نو دا خپل ملګری دا غرونه کې نه اثر اسلامي رونه چې د دې لپاره دعا کوله د مازیګر مانځ نور سره جمعې پورز باندې یعنی د مازیګر د جمعې پورز باندې دعاګانې ولغوښتلې وقبل الغروب یو مخکې د نور پریوتونه د مازیګر د مانځ نور سره نور پریوتو پورې دعاګانې ولغوښتلې چې یا الله دته وړونواله ختم کا ځکه هغه ته وړونواله عارضی رسیدلو یعنی مخکې د مرزاجړو نو د دعاګانې کول شي الله د سترګې بیرته روي کا د سترګې بیرته روي کا ويعطس عطسه فرجع بصره ناغه یو پرنجیو کو
چې پرنجیو کوي سترګې روغې شوې. دا تاریخ دمشق ابن عساکر ذکر کړی دی. دارنګه سعید ابن جبیر بارک راضی زاد المعاد کې امام القیم ذکر کړی دی واذا صلى العصر لم يكلم احدا دبه چې کړه د مازیګر منځ کو نه چا څه خبر نه کوله حتی تغرب الشمس تر دې چې نور بغایب شو یعنی کان منشغل بالدعاء یعنی هغه مشغول په دعا باندې. لہذا چې رچام حاجت وی نو هغه د مازیګر د مانځنه روستا تر د نور پرې وته پورې په دې ټیم کې دعاګانې غواړي. د جمعې په ورځ باندې الله به د دعاګانې خامخا قبلې او پرې ګر سلف واسارم دی او حدیث هم کې نقل له نبی صلی الله علیه وسلم چې دا ویلي دي چې دعا قبلې خو رښتینی قبلې کنه. دای د پاره به اهل البو طریقه دام خودلې د کسو کوی چې د مازیګر د مانځنه روستا د نور پرې وته پورې ټیم خټه غټ ټیم دی ته نو سړې کی. دای د پاره اهل البو طریقه دا خودلې دا اسانه طریقه چې سای ورمان دی یو حاجت دی د دنیا حاجت دی د آخرت حاجت دی. مثال په تور باندې علم غواړي ښه کاروبار غواړي دا اولاد لپاره دعا کې د بل شي لپاره دعا کې هر یو دعا شي. دای لپاره طریقې کار داري چې دا پوره کول ته غواړي نو څه وکړه چې مثال په تور باندې در روانه جمعه ده په دې کې د مازیګر د مانځنه روستا پاو سات چې کم دې تکې نه پاو سات کې دعا وغواړه اکم پاو سات چې تا دعا وختلې د مثال په تور باندې د 5 بجو راش مثال 5 بجو نه پاو باندې 5 پورې ته په دې جمعه کې دعا وغواړه او د دعا غواړه. بیا آینده جمعه کې د پاو باندې 15 نه تر 5 پورې غواړه. دریم جمعه کې د 5 نه پاو کم شپږ پورې غواړه اور پسې بل جمعه کې د پاو کم شپږ نه شپږ پورې غواړه. دا قرانګي پاو سات غواړه نه په څلور 15 شپږ یا و جمعو کې بعد خپل حاجت راګیر کې او پتا کې به یو ټیم خامخا ته سي ملاوي شي چې دعا به الله قبول کړي. لہذا د جمعې د مازیګر د مانځن د روستا ټیم مزای کوي او یو پاو سات دا دی دعا لور کوي چې الله تعالی حاجتونه پوره کړي. په دې باندې ټول ملګری عملو کوي. جزاکم الله خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.